تاسو پېښور یونیورسټۍ کې وګورئ 1900 د وردۍ ټوپکمار هلته ناست دي. زه خو حیران په دې خبره یم چې ولې دی نه ویني په دې یونیورسټو کې او په دې تعلیمي ادارو کې خو زمونږ بچیان سبقونه وایي. دا د ټوپکو ماحول چې دی دا څه پیغام موږ له راکوي. ډېرې تعلیمي ادارې نن هم د سیکیورټي فورسز په حصار کې دي. آیا زه دا تپوس کولی شم چې په سیالکوټ کې هم په یوه یونیورسټۍ کې 1900 کسان دننه ناست دي؟ تاسو راته ووایئ طالب علمانو، آیا د پنجاب په تعلیمي ادارو کې دومره تعداد کې پولیس دننه شته؟ نو خو ساده خبره ده، نشته. دا پیغام چاته دی؟ دا د سرې جنډې ته نه دی، دا پښتون ته دی. دا که جج دی هغه ته دی، دا که جرنیل دی هغه ته دی، دا که جماعت امام دی هغه ته دی، دا که مدرسې محترم دی هغه ته دی، دا که وکیل دی هغه ته دی، دا که استاد دی هغه ته دی، دا که طالب علم دی هغه ته دی، دا سیاسي کارکن ته دی، دا د پارلیمان غړي ته دی. او خو بیا هسې خو ایمل خان خبره نه کوي چې ډومیسایل میټر بیا خلک مشتعل شي، که خلک مشتعل کېږي، که خفه کېږي، که ځان ځمکې له راخلاصوي او که ځان اسمان ته رسوي. پښتنو دا کامي خبره ده، دا په موږ یوازې مه راړوئ. دا جنګ د ټولو پښتنو دی، مهذبه دی، پارلیماني دی، جمهوري دی. دا عدم تشدد د لارې به یې کوو. انشاءالله دا مزل چې دی دا به جاري ساتو که خیر وي.